کلی تمرا درما خیه مسافر لالیا په وطن سلاګ یاد ته نه خبر لالیا کله اوس هغه کله نه ده هنګامه لګیا دی ستا غوند خلی ظلم تلمری دماکه لګیا دی بیغم خدای دې فکر مکا و بیغم اوسا وزد پتما ناستا یم تا میں پتما اوسا پام بدلو میں خکلو خکلو تصویرونو باندے زبدر ایماش پدر زما پخوبونو باندے تگرم خونه زکه خپل وطن خو خپل وطن دے خو که خبر شوله اوس هغه نه د بل وطن دے سحر چې وزي کو نه هغه ماښام بیا نه راځي اوخ کے ارزانے دی د چاپ خل خندان رازی سو پتن لاگی خو مرگ لاگیا دے اور لگیا دے یو پختون خواب یو گھٹ کے دا سے شور لگیا دے ہر سپ زان پورے حیران دی چھ داولے کھیگی ہر سوک ترگیٹی د فساد پا ہر ڈلا کھیگی ہاں غسن دا چھ بیغما بچکر تتللے سوات او کابل بدکتو هم پیشور تتللے سوک چه بازار تزی پزڑو که دا غمی خیوی حسن چاچه پا موٹر که راتب می خیوی وی چستا د سنگ ملګری وی او ستا د زړه ملګری هغه پښلو کې اوس پاتې دی پنځه ملګری په 9 بجې د خپل وطن خبرنامه وګوره کلی پا کلی کور پا کور کے جنازہ گورا کام منے لالی ازرا مسافری تور کا وقت رواش پہ اڑوا زور مزدوری تور کا نا جمعتنا نا سوکے او نا بازار پاتشو ہر سو غم جندی دا ہر چانا خپل روزگار پاتشو پسوا دو دیر کے ویراخت دے پا کابل کے ویر دے وزیرستان کے ویر اخت دے بنو گل کے ویر دے دوران د کفر د اسلام تا مارا کے لگیا دی خاص پشتونخوا او پشتون قوم تا مارا کے لگیا دی اوس پات شوی دی د یو بل حجرو تا ورتلل
اختر پورزو سرواچ شوی دی خبرو تورتلل چوکو نوران دی ختم حقا مخشلی دکلی بوڑاگان شتا دی خاورو لاندے دی ظلمی دکلی ماخ کے لاسونا سر کی دل بدا اختر دا پارا اوس امنگلے شوی سپیڑے دا زیگر دا پارا چه تالی دل هاغا یاران اوس پا محفل کے نشتا رنگین زکا دا صادقا کی غزل کے نشتا چه لوٹلے زدا ہر دور کارونیم بدنام کڑے چه دا ہر جبر کارونیم زمالو یا گناہ دادا چه پختونیم 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 بل خرف کڑے یم اخپلو رہبارانو بل حرف کڑے یم اخپلو رہبارانو دا وقتونو پا بے رحمہ دلالانو پا مخمخ یم واہل صاحبانو چه حالاتو پا در کڑے نن پرون یم چه حالاتو پا در کڑے نن پرون یم زمالو یا گناہ دادا چه پختون 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 یم چرا ټول شم د سلګو بدل با اخلم د دیواړه مظلمو بدل با اخلم د هر ظلم او سختو بدل با اخلم د هر ظلم او سختو بدل با اخلم لامړ نیم خو په تما د بدلون یم لامړ نیم خو په تما د بدلون یم زمالو یا ګناه دادا چې پښتون 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 یم گران مینوالو آواز دا سنگر آصف معصوم اور دا رابطے نمبر دا 0336546653 کلام دا صدیق ککای ریکارڈنگ سٹوڈیو غمزدہ بنو والسلام